السلام علیکم مینوالو. نن مې درله یو ډېره ښکلې ویډیو راوړله چې موږ به په یوټیوب کې څنګه کولی شو چې موږ چینل لږ کړو او د هغې په ذریعه بیا موږ ځانه انلاین ارنینګ وکړو. نو موږ به نن د یوټیوب چینل لغوو د پوره سیټینګ سره. نو تاسو راځئ دا ویډیو وګورئ. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو ریکویسټ کومه، که تاسو زموږ د اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره کلیک کړئ چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته ټول ناول درځي. موږ زو ویډیو شروع کوو. یوټیوب به کولاو کوئ، د هر یو کس سره به وي د یوټیوب ایپس، دا به کولاو کوئ او د چا سره چې بیا ځان جیمیل اکاونټ به جوړ کړئ. جیمیل اکاونټ به تاسو جوړ کړئ، چاته به یې ووایئ یا به خپله جوړ کړئ. اسانه طریقه ده چې چا نه یې جوړه به ځانه جوړ کړي. اوس زما سره جوړ دی، نو زه به اوس ځمه د جیمیل اکاونټ باندې به تاسو ته یو نوی چینل به زه کریټ کوم په ټوټل سیټینګ سره. نو راځئ ګورئ تاسو ته. صحیح ده؟ نو دغه کوم د اکاونټ جیمیل اکاونټ که تاسو نه وي جوړ، دلته به ساین ان لیکلي، یا به تاسو ساین ان ووایئ او رخ به کوئ. چا زما جوړ نن دغه ما تصویر پرې لګېدل دی، نو زه اوس زما یو دا چینل دی، نو دا خو ما راښ کړی، تاسو اوس زه نوی راغوم په بل اکاونټ. دې کې به زما د اکاونټ 88 سبسکرایبر دي. دغه چې دی دا به سره دا اوس زه تاسو له نوی چینل لغوم، نو زما سره دا یو جیمیل پروت دی. صحیح ده؟ سید عالم افیشل او 45@gmail.com. صحیح ده؟ نو زه به دا کولاو کوم. صحیح ده؟ دا به داسې ووایم، کلیک پې کوم، دا به کولاو شي. تاسو سره به که جیمیل نه وي، دا نه به جیمیل لغ کړئ. صحیح ده؟ دا کولاو شو. اوس په دې کې زه چینل لغوم. نو اوس په دې کې څنګه چې زه چې چینل لغوم، داسې چل به وکړم زه چې دا بره کوم جیمیل اکاونټ چې دا به ووایم ګوټه، او دې ته به زه دلته به یور چینل به کلیک کړم. صحیح ده؟ یور چینل ما کلیک کړو. دلته به که زه وایم چې دا نوم ولې زه بدلوم، نو دا له بدلولی هم شم. صحیح ده؟ لکه اوس زه وایم چې یاره زما دې نوم چې دی د دې له نوم ځانه ورکوم، د دې نوم زه بدلوم. صحیح ده؟ پشتو پویټري، پشتو او لاست نیم پویټري. صحیح ده؟ اوس دلته کریټ ا چینل دا به ووایي. صحیح ده؟ نو ګورئ زما نو سبسکرایبر دي، کریټ چینل چې دی هغه روغ شو. صحیح ده؟ نو چې کله تاسو دغه چینل رخ شو، نو بیا به داسې چل وکړئ چې دغه ایډیټ چینل به ووایي. ایډیټ چینل چې تاسو دلته پکې ډسکرپشن کې به تاسو ولیکئ، دغه پنسل نشان به ووایي، دې کې به ډسکرپشن 1000 ټکي دي، خو ته به تاسو به پکې لکه 300 ټکي خامخا لکه تاسو به ورکوئ په ډسکرپشن کې. نو پوسټو پویټري چې په به پکې ډېر شی ډسکرپشن ورکړئ. صحیح ده؟ نو چونکې اوس ټایم دونه نشته، 300 ټکي تاسو پوره کوئ. صحیح ده؟ نو دا اوکې به کلیک کړئ. چې دا اوکې کلیک کړو، نو بیا دلته تصویر دی، پروفایل تصویر، ټیک فرام ګیلري، چې دغه وو دغه ډول دا تصویر پرې لګوم. صحیح ده؟ زه پرې دا تصویر لګوم، دغه سیو ووایي. صحیح ده؟ کله و سیو وو، دغه تصویر پرې ولګېد. صحیح ده؟ نو تاسو به اوس داسې چل وکئ چې د دې نه به بیک شئ. اوس د دې سیټینګ کول دي. صحیح ده؟ نو سیټینګ به دې موږ څنګه کوو؟ نو راځو ګوګل کروم کې به د هغې سیټینګ کوو. نو مینوالو اوس ما ګوګل کروم کولاو کړلی. صحیح ده؟ په دې کې به اوس د دې ټوټل سیټینګ کوو. صحیح ده؟ دنده چې زموږ چینل هر چا ته مخامخ راځي او چې موږ څنګه سرچ کوو په سرچ کې راځي. صحیح ده؟ نو دغه د دې سیټینګ به اوس موږ کوو دلته په ګوګل کروم کې. صحیح ده؟ نو سرچ په دې سرچ کې به موږ ووایو m.youtube.com، موبایل youtube.com به موږ سرچ کوو. صحیح ده؟ دا دغه سرچینګ روان دی. صحیح ده؟ چې کله دا سرچ کو، تاسو به یې چل وکئ. دا زه لږ زوم کوم، دغه بره 3 مور آپشن چې دی 3 ټکي چې دا به ووایي، او دا به کته راشي ډیسکټاپ سایټ به ووایي. صحیح ده؟ ډیسکټاپ سایټ دا ټول کوم دغه چې دی دا یوټیوب دا به تاسو ته د کمپیوټر کې چې څنګه ښکاري واړه به شي. صحیح ده؟ دا به اوس زه داسې وکړم، دغه به لږ کټ کړم او دې خپل اکاونټ ته به لاړ شم. دې اکاونټ ته لاړم. صحیح ده؟ په دې کې به دا یوټیوب سټوډیو نه دی، دا یوټیوب سټوډیو چې کله موږ سرچ کوو. صحیح ده؟ اوس ګورئ ښه، دا یوټیوب سټوډیو چې موږ کله سرچ کړو دلته به لرن مور به ووایي. صحیح ده؟ اوس په دې کې چې موږ هېڅ هم نه دي ورکړي، نو دې اوس موږ هېڅ دی موږ به په دې کې اوس ویډیو دا نه ده اپلوډ کړې، نو اوس به موږ د دې نور سیټینګ کوو. صحیح ده؟ دلته به
دا بل راغټ کې دا کم افیکټس دي د اس نه لاندې چې کم دا افیکټس دي دا به وای صحیح ده اس دا ډالر چې ده صحیح ده دې نه ولاندې دا به وای دا کسټمایز اپشن کسټمایزیشن صحیح ده چې دا وکړو کنه نو په دې کې به څه کوي دا چې دی کنه چینل ټریلر فار پیپل هو هیونت سبسکرایب کنه نو دا چې تاسو دې چل به وکړئ چې کله تاسو ویډیوګانې کنه او تاسو وایي چې زمونږ یو ویډیو چې وچلیږي نو پای پسې بل ویډیو چې د ځان راځي چلیږي چې پسې صحیح ده تاسو د چینل لا ویډیو چې راځي دا هغه شیز دی نو په دې کې تاسو دغه اډ کوئ صحیح ده ویډیو چې زمونږ لا ویډیو په دې چینل کې نه ده ورکړي نو دې نه به مونږ همره خلاص شو صحیح ده نو اوس به مونږ راځو په دې کې چې دغه کله مونږ ووایو نو په دې برانډینګ ته به راشو دا دویم دغه نه دی په دې کې دا یو تصویر مونږ لګول دی صحیح ده دې نه چینج کولی هم شو اوس د دې د اپلوډ د شاته کم تصویر چې د شاته بیک ګراوند کم تصویر چې هغه ته لګوو صحیح ده بینر نو دا اپلوډ به ووایو دې ته زه یو تصویر لګوم شاته صحیح ده تاسو ورته ګورئ صحیح ده دې ته زه تصویر لګوم دا ما سره تصویر په ګیلرۍ کې دی زه دې ته اوس یو تصویر لګوم زه دې تصویر لګوم صحیح ده دا ورته ما ولګوې دا به لږ وړوکی کړو دغه ډن به ووایو ډن دا ډن یې لیکل دی او دقه به ووایو چې کله مونږ دا ولګو د دې سره دې ته دا ولګېد صحیح ده اوس مونږ وایو چې زمونږ په ویډیو په اخره کې یا په اوله کې مونږ دا یو تصویر شو کېږو پای باندې سبسکرایب ما یوټیوب چینل دې څه لیکلی که نه نو دې له زه اوس اپلوډ کوم دغه اپلوډ صحیح ده دې ته اوس ما دا لیکلی دا به ځانه جوړ کړئ په پکسارټ کې سبسکرایب سید عالم افیشل ما دا لیکل دی صحیح ده دا زما د بل چینل دغه دی خو دا به زه دلته هسې ولګوم صحیح ده دا به دلته ولګوئ ډن به ووایي دغه ډن به ووایي نو دا به ولګي صحیح ده دا به اوس لږ راځي خوا کې اینډ چې زما دا تصویر چې دی دا به اخره کې دی لګېدلی یا په اوله کې دی لګېدلی نو د اینډ کسټم سټارټ ټایم دا به دې زه په دې باندې ولګوم صحیح ده اوس به یې چلو کو د بیسک انفو زموږ ټول کار چې دی په دې کې دی صحیح ده بیسک انفو دې ته کله رالی که نه دلته په تاسو نه غواړي ډسکرپشن تاسو مونږ هلته هم ډسکرپشن ورکړی دلته به دا تاسو تقریبا 300 ټکي به تاسو ورکوئ خو زما سره دونه ټایم نشته نو زه اوس لږ لیکم که نه پشتو پویټري غزل نظم داسې ما نور تاسو بیا خپل د چینل نوم ورسره ورکولی شئ صحیح ده بیسټ پویټري داسې لکه دغه شانې تاسو خپل ډسکرپشن جوړولی شئ صحیح ده اوس دلته دی د چینل لینک چې کوم دی لینګویج هم تاسو ایډ کولی شئ دې کې انګلیش لینګویج تاسو کوم ایډ کوئ صحیح ده اوس د چینل چې کوم دغه دی لینک په دې ځای کې دا دغه پروت دی صحیح ده دغه دا دې ځای تاسو کاپي کولی هم شئ دا پکې پروت دی صحیح ده اوس که تاسو وایئ چې په دې کې زه خپل ایمیل لګوم نو دغه کانټیکټ انفو په دې کې تاسو ایمیل هم خپل لګولی شئ صحیح ده دغه چې دا تاسو وکړو صحیح ده نو دې نه بعد به تاسو دغه پبلش ووایئ دا پبلش کوم اپشن چې راځي دا به تاسو ووایئ صحیح ده دا وشو اوس د دې نور سیټینګ باقاعده د دې نور سیټینګ کول غواړي صحیح ده تاسو به یې راشئ صحیح ده اخر ته دا سیټینګ دا اپشن دی دا سیټینګ به تاسو ووایئ چې کله تاسو دا ووایئ کله تاسو دا ووایو که نه په دې کې به د چینل ووایئ صحیح ده په دې کې د چینل چې تاسو بیسک انفو دلته هم دنه غواړي صحیح ده نو تاسو به په دې بیسک انفو په دې کې ګورئ په دې کې به تاسو خپله کانټري سلیکټ کړئ ته د کوم ځای لکه د کوم ځای تاسو دا ځای کوم دی که نه نو په دې کې اوس دلته پاکستان پکې زه سلیکټ کوم دغه پاکستان پکې ما سلیکټ کړو صحیح ده په دې کې کیورډ دا خپل د چینل کم کیورډ چې دي هغه تاسو لیکلی شئ په دې کې صحیح ده په دې کې تاسو خپل د چینل کیورډ لیکلی شئ صحیح ده لکه زما د چینل کیورډ چې دي پویټري پشتو سپیس پویټري سپیس بیسټ پویټري داسې لکه تاسو پکې خپل کیورډ لیکلی شئ صحیح ده
بیس پویټري داسې صحیح ده. کله تاسو دا ولیکو د دې نه بعد په دې کې کار ختم شو. اوس بعد دغه سیو به ووایي چې سیو کله ووایو که نه بیا به دغه اډوانس سیټینګ ته راشئ. اډوانس سیټینګ وایي که نه وایي ستا دا چینل چې دی د ماشومانو دپاره دی که نه دی ته به ووایې no set this channel no set this channel is not made for kids. تاسو به دا دویمې سلیکټ کړئ صحیح ده. چې کله دا وشو دا هم ختم شو صحیح ده. په دې به دغه سیو به ووایي صحیح ده. نو دغه چینل د ټوټل سیټینګ و صحیح ده. چې کله تاسو دا ویډیو اپلوډ کړئ نو بیا دوباره دې ته راشئ او خپل اولنی ځای چې کوم دی لی آوټ په دې کې چې کوم دا ویډیوګانې تاسو بیا ورکړي چې اول دې دا ویډیو چلېږي چې بیا بل څوک لکه زموږ دا ویډیو ګوري نو ازاده بسې دا بله ویډیو هم راځي او د دې ویو لکه په دې باندې هم راځي صحیح ده. دغه دواړه چې دي د فیچر ویډیو فار ریټرنینګ سبسکرایبر او چینل ټریلر دې دواړو کې دغه به ایډ کوئ او شارټ ویډیو چې تاسو اپلوډ کوئ هم په دې کې اپلوډ کولی شئ صحیح ده. چې کوم سټیټس ویډیو به دې ته راځي صحیح ده کوم شارټ ویډیو. نو دغه نن زموږ دغه ویډیو که تاسو خوښه شوي لایک کړئ او شیر یې کړئ د نورو ملګرو سره. مونږ ته اجازت راکړئ د الله په امان.